अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر زین شاهد جان صاحب د خبرو سره ټکی د کورم مسلې په اړه ګرینډ جرګې کې دواړو خوا د امن په تړون دستخط وکړ. په کورم کې د نوو پولیس پوسټونو جوړېدل، دوه اف سی پلاټونونه تعینات کول اعلان شوی. د خبرو تفصیل د کورم مسلې په اړه ګرینډ جرګې کې دواړو خوا د امن په تړون دستخط وکړ. د کورم ضلع کې شي د حالاتو په اړه جاری ګرینډ جرګې پاتې ته ورسېده. د کورم ضلع کې چې د حالاتو په اړه جاری ګرینډ جرګه پای ته ورسېده چې په دې کې دواړو خواو د امن تړون باندې دستخط وکړل. په جرګې کې د اهل تشیع اور اهل سنت نمایندو د 14 نکاتې یو جنډې باندې دستخط وکړل. د تړون په مطابق نقصانات وزاله به کېږي، نوې وسله به حکومت تحویل ته ورکړل شي، دواړو خواو فریقه به خپلې مورچې ختمې کړي. ټول فریقین به د مري تړون لاندې ټاکل شوي اصولونو باندې عمل کوي. ټول فریقین به خپله درانه وسله حکومت ته سپاري او نورې مورچې جوړولو باندې به پابندي وي. د تنازعاتو لا به د مذهبي رنګ ورکولو باندې مکمله پابندي وي او په هر قسم ناخوشګوار واقع کې به قانون خپل لاس کې نه اخلي. د تګ راتګ ټولو لارو نه به خنډونه پاکېږي. د بجلۍ ټلیفونونو نور اسانتیاو په اړه به مکمل تعاون کېږي. د هر نوي تنازع د حل لپاره به دواړو خواو نمایندو باندې مشتمل د امن کمیټې به جوړیږي. د جرګې راکن ملک ثواب خان، ملک لایق خان اورکزی د احتجاجونو د ختمولو تړون مکملې پاسدارۍ باندې زور وکړ. دوی ویل چې دا تړون د امن د قیام لپاره یو اهم پیشرفت دی. حکومت به د سرکاري لارو د حفاظت او ساتلو لپاره سخت اقدامات کوي. بې کوره شوي کورنۍ به خپلو علاقو کې بیرته آبادوي. د جرګې په وینا دا تړون د عملي کولو لارې به په کورم کې دایمي امن ټینګولو وسیع کېږي. په کورم کې د نوو پولیس پوسټونو جوړېدل، دوه اف سی پلاټونونه تعینات کول اعلان شوی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر بیشتر محمد علي سیف ویل چې په کورم کې د امن او امان د بحالي لپاره نوې پولیس پوسټونه جوړېږي. دوه اف سی پلاټونونه به هم په ځای په ځای تعینات شي. بیشتر سیف زیاته کړه د سلګونو کلونو باندې محیط کورم تنازع د پایدار حل لپاره روانې خواریانې د وجه کامیابي ترلاسه شوه. هغه ویل چې د تنازع د حل لپاره تر 50 نه زیات جرګې ترسره شوې وي چې په دې کې کمشنر، ډي آی جي، نورو چارواکو فعاله کردار واخیستو. د ویل چې د کورم لویه لاره تړل د وینې تویېدنې مخنیولو لپاره وه او حکومت د دې بندش د وجه را پیدا شوي مشکلات نه ښه خبر و. وزیر الله د دویان نورو ضروریاتو رسولو لپاره هلیکاپټر مختص کړی و چې دې لارې 15 ټنه دویانې 200 نه زیات خلکو ته هوایي مرسته ورکړل شوه. بیشتر صاحب زیاته کړه چې مظاهره کوونکو مطالبې منل شوي دي. د امن تړون نه وروسته نور د مظاهرو ضرورت نشته. د متاثره خلکو لپاره تاوان ادایګي عمل به زر تر زر شروع شي. هغه ویل چې د کورم لویه لاره محفوظولو لپاره 400 پولیس اهلکارو د برتۍ منظوري هم ورکړل شوې. او د نوو پولیس پوسټونو د جوړېدو سره اف سی اضافي نفرې هم په ځای په ځای به تعیناته کېږي. واضح ده چې په لویه جرګه کې د فریقینو ترمنځ د امن تړون باندې دستخط شوي چې دې له مخې به د نقصاناتو وزاله وشي، درنې وسلې به حکومت ته وسپارل شي او مذهبي آهنګي به وساتل شي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.